السلام علیکم ناظرین، د نن ورځ اهم ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه درې موضوعات ډسکس کوم. اولنۍ موضوع زما دا ده چې ډونالډ ټرمپ د پاکستان شکریا ادا کړې ده او د دې شکریا ادا کولو وروسته په پاکستان کې یو عجیب و غریب بحث شروع شوی دی. دغه رنګ دویم ټاپک زما سره دی چې د امریکې د اوسني رژیم د افغانستان لپاره خارجه پالیسي څه ده. دغه رنګ چې کوم ډیولپمنټس کیږي، خاص کر چې کله د ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه بیان جاری کړی دی او شکریا ادا کړې د دې وروسته د عمران خان سیاسي مستقبل څه کېدلی شي، آیا هغه به د جیل نه رها کړی شي او که رها نه کړی شي. زه به راځم په اولني سبجیکټ ته. کتونکو، ډونالډ ټرمپ کانګرس ته وینا پر مهال د پاکستان شکریا ادا کړې ده او ویلي دي چې پاکستان د داعش اهمترین ټارګټ یا دهشتګرد گرفتاری کې پاکستان د امریکې مرسته کړې ده، نو ځکه ډونالډ ټرمپ د پاکستان شکریا ادا کړې ده. کتونکو، زه به لږ ذکر وکړم کله چې په 2021 کې د امریکې انخلا کېدله د افغانستان نه، نو په 26 اگست 2021 کې کابل ایرپورټ یعنی د حامد کرزی انټرنیشنل ایرپورټ په یو گیټ باندې خودکش چاودنه وشوه. د دې په نتیجه کې 14 امریکایي هلاک شو او 100 پورې افغانان په حق ورسېدل. د دې وروسته امریکې کوشش شروع کړ چې په څه نه څه طریقه د دې ماسټر مایند یعنی د دې حملې ماسټر مایند دوی گرفتار کړي او یې مړ کړي. د دې وروسته د پاکستان او د امریکې ترمنځ استخباراتي لیول باندې یعنی د خفیه ادارو په لیول باندې خبرې اترې وشوې. پاکستان هم خپل کوشش شروع کړ او تقریبا یو میاشت نیمه مخکې د بلوچستان د سرحدي سیمو نه یو های ویلیو ټارګټ چې نوم یې دی شریف الله عرف جعفر د داعش اهمترین کمانډر دی او امریکا دا ګومان کوي چې دی په هغه کال 2021 کې چې کوم په امریکایي فورسز باندې په کابل انټرنیشنل ایرپورټ باندې حمله شوه د دې ذمہوار دی او منصوبه بندي دغه تن کړې وه او په باقاعده توګه دا تن گرفتار کړی شوی دی او نن امریکې ته په دې حواله کړی شوی دی. کتونکو، د دې وروسته په پاکستان کې ډیر عجیب و غریب بحث شروع شوی دی. څوک وایي چې د امریکې د پاکستان سره تعلقات سیټ شو او د عمران خان مستقبل په تیرو کې پریوته. خو زه به لږ ذکر وکړم څنګه چې ما په تیرو ویلاګو کې خبره کړې وه چې ډونالډ ټرمپ عمران خان یا د پاکستان اسټابلیشمنټ یا نواز شریف یا آصف زرداری ته نه ګوري، بلکې ډونالډ ټرمپ به د امریکې مفادو ته ګوري. چې کوم یو لیډر یا کوم یو سیستم د هغې په مفاداتو کې فټ راځي، نو امریکا به د هغې سیستم سره کار کوي. نو په مستقبل کې شاید چې د عمران خان په اړه هغوی داسې بیان جاری کړي څنګه چې تاسو وینئ چې آی روز د امریکې د کابینې وزیران چې کوم دی بیانات ورکوي چې فری عمران خان او دغه رنګ یو شمېر نور د عمران خان په حق کې نور لیډران هم بیانات ورکوي. خو دا په مستقبل کې مخې ته راځي چې آیا د عمران خان رهایی به د امریکې په مداخلت سره خصوصا څنګه مخې ته راځي، ځکه چې عمران خان وایي چې هغه ته د ډونالډ ټرمپ ضرورت اگر چې نشته، خو ډونالډ ټرمپ د پاکستان کې د جمهوریت او دغه رنګ چې کوم د میډیا ازادي ده او نور چې کوم قدغنې لګېدلې دي په دې کې د کردار ضرور ادا کړي. یو کتونکو، د پاکستان په اړه دا ثابته شوله د امریکې او د پاکستان سکیورټي تعاون د ډیر وخت نه را روان دی. څنګه چې تاسو وکتل چې وار ان ټیرر کې د سکیورټي تعاون برقرار و، اوس چې کوم د داعش اهمترین کمانډر گرفتار کړی شوی دی، په دې کې نور هم واضحه شوه چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ سکیورټي تعاون ډیر زیات سیوا دی. کتونکو، د پروګرام په دې دویمه برخه کې دا درې وړه سبجیکټ چې کوم دی د یو بل سره انټر ریلیټډ دی، خو په دې دویم برخه کې به زه د امریکې خصوصا د ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خارجه پالیسي څه ده په دې باندې هم ذکر کوم. کتونکو، د ډونالډ ټرمپ بنیادی خدشات د افغانستان په اړه اندېښنې چې کوم دي هغه بنیادی طور داعش ډله ده او دغه رنګ القاعده ده. د دې نه علاوه افغانستان کې چې کوم د زنانو تعلیم دی او د زنانو چې کوم روزګار دی دا هم د امریکې په خدشاتو کې شامل دي. د دې نه علاوه ډونالډ ټرمپ بار بار د اسلحې ذکر کوي چې په افغانستان کې د امریکې نه په لوی مقدار کې اسلحه پاتې شوې ده او تقریبا د 2 ارب ډالره اسلحه په افغانستان کې د امریکې پاتې شوې ده. ټرمپ واضحه کړې ده که چېرې افغان طالبان دا وسله نه واپس کوي، نو امریکا به هغه رقم ریلیز نه کړي، جاري نه کړي کوم رقم چې د افغانستان و او هغه د امریکې په بینکونو کې او د یورپ په بینکونو کې منجمد دی. تقریبا هغه هم داسې 9 ارب جوړیږي، په کې 100 ارب واپس کړی شوي دي او 600 ارب روپۍ 600 ارب ډالر چې کوم دی په هغې کې پاتې دي. نو امریکې د دې سره دا مشروط کړې ده که چېرې دغه وسلې موږ ته واپس کړي نو موږ به دا رقم چې کوم دی دا به هم موږ جاري کړو. خو افغان طالبان کټګوریکلی ویلي دي چې یو ټوپک هم موږ واپس نه ورکوو. نو د اسلحې چې کوم بنیادي وجه ده هغه هم د ډونالډ ټرمپ چې کوم حدشات دي چې د امریکې اسلحه په افغانستان کې پاتې شوې ده او دا مختلفو لاسونو
ته تللی شي نو دا یو مین کنسرن دی د ډونالډ ټرمپ. دغه رنګ دریم چې کوم دی هغه باګرام ایربیس په اړه خبره کوي چې ډونالډ ټرمپ بار بار وایي چې صدر بایدن چې کله انخلا کوله د افغانستان نو په کار دا و چې دا یو ویل پلانډ انخلا وي او دا باګرام ایربیس کم از کم چې کوم وي دا د امریکې سره وي او ځکه چې دا چین ته نږدې دی نو د ډونالډ ټرمپ چې کوم هغه ګریټ گیم والا معامله ده هغې نه هم د دې نه هم دا ثابتېږي چې ګنې باګرام ایربیس چین ته نږدې دی نو د دې ځای نه د چین خلاف دوی کاروایی کولی شي او په دې سیمه کې چې کوم ټیرریست دي په دغه ځای نه یعنې د باګرام ایربیس نه سی آی ای اپریشنز هم په دې کېدلی شي. نو ډونالډ ټرمپ باګرام ایربیس هم غواړي یقینا چې دا ممکن نه ده ممکن په داسې حال کې کېدلی شي چې دوی راشي په افغانستان باندې حمله وکړي خو اوس هغه صورتحال نه دی ځکه چې د امریکې سره زما سونه خیال دی چې ناټو هم نه ودرېږي ځکه چې د ناټو مین هیوادونه جرمني برطانیا فرانس ایټلی دا ټول د امریکې سره په اختلافاتو کې دي نن سبا د ټرمپ د پالیسو له وجې ډېر شدید بد اعتمادي د طاقتونو ترمنځ پیدا شوې ده یعنې دا خو د نیټو ممبران دي نو داسې نشي کېدلی یعنې په 2001 کې چې څنګه امریکا افغانستان ته راوننوتله ټول د نیټو هیوادونو سره د حساب هیوادونو سره تقریبا 50 پورې هیوادونو چې د امریکې په سربراهۍ کې افغانستان باندې حمله اور شو خو اوس هغه صورتحال نه دی ځکه چې دغه ټول هیوادونه د امریکې نه یو قسم له مخالف شوي دي. نو زه دا ګڼم چې په افغانستان باندې اگر چې د امریکې حمله نشي کېدلی ولې داسې کېدلی شي چې په محدود پیمانه باندې په افغانستان کې سی آی ای اپریشن ترسره کړي. د دې نه علاوه زه به لږ اخري موضوع ته راشم چې د عمران خان مستقبل به څه وي کله نه چې د ډونالډ ټرمپ دا بیان راغلی دی د پاکستان په اړه نو د عمران خان سیاسي مستقبل به څه وي او د جیل نه د رهایۍ به آیا امکان شته دی او که نه. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د عمران خان او د امریکې د صدرانو ترمنځ داسې خاص تعلق نه دی پاتې شوی څنګه چې تاسو وکتل چې د بایدن او د عمران خان ډېره زیاته عجیبه غوندې دښمني وه. دا دښمني هله شروع شوه کله چې عمران خان په کال 2008 کې نهم کې او لسم کې د ډرون حملو خلاف یو کمپین شروع کړو په پاکستان کې او ویل به چې دا ډرون حملې د پاکستان د سالمیت خلاف دي د پاکستان د خودمختارۍ خلاف دي او د آزاد ملک شای نشان نه دي چې یعنې ته راځې او په یو آزاد ملک کې دننه حملې کوي بغیر اجازته نو دا د یو خودمختار ملک شای نشان نه دي. نو دې لړ کې عمران خان یو ډېر کمپین شروع کړو په پاکستان کې جلسونو کې او په انټرنیشنل میډیا باندې یو ډېر غټ کمپین عمران خان لانچ کړو. په دې مهال یعنې په کال 2010 کې په هغه وخت کې چې کوم جو بایډن او نایب صدر او د بارک اوباما په انتظامیه وه په هغې کې جو بایډن نایب صدر او هغه د پاکستان دوره وکړله او دلته چې کوم لیډرشپ او د هغوی سره ملاقاتونه وکړه خصوصا آصف علي زرداري په هغه وخت کې هم د پاکستان صدر او هغه چې کوم دی جو بایډن ته د پاکستان د ټولو لوی سیول اعزاز نشان پاکستان ورکړو. د دې وروستو چې کله بیا صدر ټرمپ اقتدار کې راغی نو په د اقتدار کې راغی نو هغې یو ټویټ وکړه چې به پاکستان په وار ان ټیرر کې امریکې ته دوکه ورکړې ده او هغه کړي دغه کړي دي او زموږ پیسه اخیستې ده وسله اخیستې ده. نو د دې په جواب کې په پاکستان کې صرف یو لیډر چې هغه جواب ورکړو هغه عمران خان او د هغې وروستو ډونالډ ټرمپ لږ چې کوم دی ټیکاو شو د هغه چې کوم مزاج او جارح مزاج او په هغه وخت کې هم څنګه چې اوس جارح مزاج دی ډونالډ ټرمپ دغه رنګ په هغه وخت کې هم دی ډېر زیات اګریسیو نو دغه یو قسم له دغه اګریسیو نس د هغه ختم شو لږ ټیکاو کې راغی او د هغې وروسته د عمران خان او د ډونالډ ټرمپ ډېر بهترین تعلقات قایم شو. خو عمران خان به آیا د جیل نه رها کړی شي او که نه څنګه چې ما ذکر وکړو چې تر څو د امریکې مفاداتو کې دا راغله چې عمران خان د جیل نه رها کېدل د امریکې په مفاداتو کې ده نو بیا به په دویم ورځ تاسو وینئ چې عمران خان به رها شي. داسې پراپر عمران خان امریکې ته د هغه د رهایۍ لپاره داسې درخواست هم نه دی کړی خو بیا هم د امریکې چې کوم صدر دی ډونالډ ټرمپ هغه یعنې اوسنۍ معاملاتو نه تاسو وینئ چې هغوی د پاکستان اسټابلیشمنټ سره او د سیول ګورنمنټ سره یعنې د آصف زرداري او د شهباز شریف د حکومتونو سره هغوی په رابطه کې دي. نو په مستقبل کې داسې هیڅ امکان نشته چې هغوی د عمران خان سره براه راست خبره وکړي ځکه چې عمران خان هم دا واضحه کړې ده چې هغه د ټرمپ نه د خپل رهایۍ لپاره څه درخواست نه کوي بلکې پاکستان کې چې کومه ازادي ده د پریس ازادي ده هیومن رایټس دي په دې مسلو باندې د صدر ټرمپ نیوټرل کردار ادا کړي.
د عمران خان پوزیشن هم ډیر زیات واضح دی او داسې ښکاري چې ګنې د عمران خان معامله به مزید دباو کړی شي او د هغه رهایي داسې په نږدې مستقبل کې په نظر نه راځي. اگر چې د ډونالډ ټرمپ دوست دی، ډونالډ ټرمپ پخپله ویلي چې هی از مای فرینډ، خو لکه داسې چې کوم حقایق دي، کوم ریالیزم دی، د هغې په نتیجه کې موږ ته داسې نه ښکاري چې ګنې عمران خان به د امریکې په دباو باندې رها کړی شي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ، راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.